په 28مه روژه باندې زما پلار وفات شو. فیروز کال. خو زه د پلار ډېر غټه کوم نیمګړتیاوې چې ما ته پاتې دي هغه زه تر اوسه خپل ژوند نه شم ته جواب راکوي. یو پلار باید کومې ځانګړتیاوې ولري؟ پلار خو د کور ښکلا ډېر وخت چې دی وي او زه ورسره کېنم یو داسې خبره کوم چې د زړه خوشحالی د په طبیعت برابروي او بیا چېرته دی ځي زه هم ورسره ځم یو د په طبیعت کار کوم او د سره ډېر زوک یو ځای وم د هغې نه تر ټولو ښایسته خصوصیات او ښایسته ځانګړتیاوې به دی چې په خپلو اولادونو باندې مهربانه اوسیږي او خپل اولادونو ته یو ښه الگویی. تمام زندگی خاطره خوش می باشه از پدر. چیزی که ما دریافت کردیم کلش از برکت پدر است و خاطره خوشی که ما هیچ وقت فراموش نمیکنم. مقام پدر بسیار بالا است که قسمی که مقام مادر بالا است از پدر هم متاسفانه امروز ما شما میبینیم. سلام، به نام خداوند مهربان. عزیزان و بیننده های یوتیوب چینل اذان افغانستان، امروز در ادامه برنامه های خود یکی از برنامه های دلچسب با موضوع دلچسب و با موضوع بسیار مهم می خواهیم با شما عزیزان تهیه و نشر کنیم. موضوع امروزی ما در مورد پدر است. پدر یعنی چی؟ پدر چی نقشی در زندگی ما داره؟ و همراهی از اینها سوالات دیگری می داشته باشیم که از مردم، از جوانا پرسان میکنیم تا در مورد پدر چی نظریاتی دارن. تا آخر ادامه برنامه با ما باشین. سابسکرایب یوتیوب چینل اذان افغانستان از یادتان نره. سلام علیکم. و علیکم سلام. مننه، خیر اوسئ. موږ یو ښایسته خپرونه جوړه کړې. تاسو نه یو سوال کوو، ستاسو نظر اخلو. ستاسو نظر څه ده؟ پلار یعنی څه؟ پلار د ژوند خوشحالي، د ژوند هستي، د ژوند تر ټولو غټه سرمایه. د یو زوی او د پلار ترمنځ ملګرتیا. پلار هغه څه دی چې په ټوله نړۍ کې د پلار غوندې هیڅ داسې بل کوم دغه نشته چې د پلار مینه پرې ماته شي. پلار هغه څوک دی چې همیشه په خپل اولادونو باندې، همیشه په خپل کور باندې دا ټول عمر مهربان دی. پلار هغه څوک دی چې د پلار خوشحالي نه تر بل څوک نشي پوره کولی څونه چې پلار ورکوي. پلار د ټولنې، د ژوند، د کور تر ټولو غټه سرمایه. یعنې زه چې څومره مخکې ځم د پلار د خوشحالۍ نه او د دې هستي موږ نشو ویلی چې دی څومره. پلار څومره کولی شي په ژوند کې مهم رول ولوبوي؟ پلار تر ټولو په ژوند کې چې دا څونه رولونه د دې زیات دغه چې دی دا د پلار دی. دا به باید پلار پروبوي. تاسو د خپل ژوند کې د پلار د برکته تر کومه حده پیشرفت کړی؟ په کومو برخو کې؟ موږ الحمدلله د ژوند د پلار د ژوند نه پورې موږ چې څونه دغه څونه پلار په موجودیت کې څونه چې هغه په موږ باندې کوشش کړی، تعلیمونه یې کړي، سبقونه یې راباندې ویلي دي. چونکې چې اوس خو الله دې ټول مسلمانانو سره وباخي. زما والد صاحب خو وفات شوی هم دی. خو پلار په ژوند کې هغه څوک دی. څومره خفه یې چې پلار دې وفات شوی؟ ډېر غټ خفه، ډېر احساس وي. خواته کمرې خواته شه. څونه وخت کېږي پلار جان خفه شوی، وفات شوی؟ زما پلار جان تقریبا په روز کال روژه کې په 28مه روژه باندې زما پلار وفات شو. روز کال. خو زه د پلار ډېر غټه کوم نیمګړتیاوې چې ما ته پاتې دي هغه زه تر اوسه خپل ژوند نه شم. پدر اسطوره از آسمان است، پدر افسانه در این جهان است، پدر معنی هستی رمز بودن، چو خون در بستر و جان و روان است. پدر در دیده ام زیباترین شعر، پدر در باورم یک قهرمان است. پدر زیباترین تصویر دنیا، میان قاب قلبم در نهان است. هغه مینه چې ما کومه پلار راکړې ده په ټوله نړۍ کې ماته څوک نشي نه مې لیدلې. هغه
څه پیغام لري دغه خلکو چې پلرونه ژوندي دي؟ دغه خلکو چې پلرونه ژوندي دي هغو ته مې دا پیغام دی، د هغه چا ته پته لګېږي چې دا غم یې په کور باندې راشي، هغه چا ته پته نه لګېږي چې د هغه پلار ژوندی دی. این هغه صرف تش په نوم باندې وایي پلار یې ژوندی دی، بس هغه وایي اوس زما پلار ژوندی دی. خو نور هغه کوم شکر او هغه الحمدلله باید دو وکړي. کله چې د خدای نه خواسته چې دو پلار کله وفات کېږي یا وفات شوی بیا دو ته د پلار تشه خالیګاه او هغه د پلار همدردي او هغه د پلار ملګرتیا او هغه د پلار ناسته پاسته دې ته په هر ټایم کې دا بیا په څلېرې ساعته کې د ذهن نه نه وځي. یعنې پلار هغه څوک دی، پر پلار چې هر څومره موږ ستاینه وکړو دا موږ نشو پوره کولی، چونکې چې زما پلار وفات شوی دی، نور خلکو پلاران ژوندي دي، چا وفات شوي دي ټول د الله پاک وبخښي، قدر دې وکړي، عزت دې ورله وکړي او احترام دې وکړي. دا فرض دی، عیناً د پلار قدر او احترام دا فرض دی. ډیره مننه پلارجان دی الله پاک وبخښي. درنو لیدونکو د پلار د نوم په اخیستو سره د ورور د سترګو اوښکې راغلې. د دوی پلارجان دی الله پاک وبخښي 1 کال کېږي چې دغه غټه لویه هستي د دوی د سر نه لرې شوې ده او د پلار په یادولو سره د دې ځوان اوښکې راغلې. د خپرونې تر اخره موږ سره اوسئ، موږ ځو د دې مهمه موضوع په اړه د بېلابېلو ځوانانو نظرونه. خو د کور ښکلا ده او پلار چې په کور کې نو کور ډېر ښکلی. ځینې خلک پلار ته احترام نه لري، هغه خلکو ته ما دا پیغام ده چې پلار ډېر احترام وکړي. یعنې په چې پلار موجودګۍ کې ډېر مشکلات یې چې پلار موجود وي هغه مشکل نه وي، هغه مشکل ډېر په اسانۍ سره حل کېږي. البته کوم پلار ښه پلار ده، کومې ځانګړتیاوې پکې د تا د نظر هغه ښه پلار ده، کومې ځانګړتیاوې کوم خصوصیات؟ نو پلار خو دا خصوصیات لري چې پلار په بچیانو باندې مهرباني او پلار ټول عمر همدا کوشش کوي چې مثال زه د سخت کارونه وکړم چې زوی مې تعلیم یافته پاتې شي. نو پلار خو زیاتره وخت دا کوشش کوي چې مثلا زه لږ خرابه واغوندم زوی ته مې ښه ورکړمه چې زوی مې خوشحاله اوسي. نو باید زوی مهربانه اوسېږي په پلار باندې چې پلار ماته دومره کوشش کوي، دومره مشکلاتو باوجود باید دا پلار یو داسې یو هغه داسې په دې کې مثلا بیا راتلونکي نشته د پلار یو ځل لازم. پلارجان ژوندی دی؟ الحمدلله شکر فضل له خدای ته فخر وکړو. څه احساس کوې دغه په موجودیت کې؟ والله زه خو چې کور ته لاړ شم نو چې پلار مې حتمن زه یو ځلې پلار خواته ورځم نو چې وګورم پلار مې لکه دا غونډه مثال زه هم چې الحمدلله نیمګړتیا مې نه لرم، زه هم شکر فضل له خدای ته پلار مې ژوندی ده او چا چې مړي الله دې وبخي او چا چې ژوندي هغه باندې زه دا غږ کوم چې ډېر احترام یې وکړي، پلار سره بد اخلاقي ونه کړي. ځینې خلک ستا د پلار په ځانګړتیاو باندې خبر نه دي او مثلا پلار ښه تربیه ورکړي خو هغه یې دوی نه پلار ناراضي. خو باید داسې خلک پلار ناراضه ونه ساتي، دا ژوند د راتلونکي ده. همدغه مثال تا پلار ناراضه که تا زوی تا ناراضه کوي. ډېره مننه. درنو لیدونکو پلار ډېره لویه هستي ده. د پلار په مخ کې کول هم لویه ستره ګناه ده ځکه پلار پرې ډېر درلېږي. متاسفانه زموږ په ټولنه کې داسې زیات خلک شته چې د پلار په قدر نه پوهېږي، پلار ترې ناراضه وي. الله د ټول ته هدایت د نیکۍ وکړي. د چا چې پلارونه ژوندي دي شکر وباسئ او خاص احترام او قدر یې وکوئ. موږ مخ په وړاندې ځو، له موږ سره اوسئ. څنګه کولی شو چې پلار سره د ملګرتیا رابطه ولرو؟ پلار سره باید کومه خبره چې پلار کې باید هغه ومنو او پلار چې شي خوشحالېږي هغه په درس ویلو دی چې پلار خپل زوی ته د ښه راتلونکي او ښې آینده فکر لري او کله چې موږ درس وایو نو پلار په دې باندې ډېر راضي وي، ډېر خوشحاله وي. او بله خبره دا چې پلار خبره باید درني ومنو، مور او پلار احترام وکړو، کور کې ښه رویه او خویندو سره ورونو سره ولرو چې پلار کوم شکایت ونه لري موږ نه او دې باندې پلار خوشحالېږي او د خوشحالۍ سبب یې کېږي. یعنې د دې لارې نه کوی شو که نه چې د پلار سره د ملګرتیا رابطه ولرو؟ تا په ژوند کې کوم کوشش کړی چې تر څو چې خپل پلار سره یو د دوستۍ غوندې اړیکه ولکه لکه یو دوه ملګري اوسئ؟ زه پلار سره ډېر وخت چې دی وي او زه ورسره کېدم یو داسې خبره کوم چې د زړه خوشحالۍ د په طبیعت برابروي او بیا
چېرته دی ځي زه هم ورسره ځم یو د په طبیعت کار کوم او د سره ډېر زو کې یو ځای وم او همدغې نه بس ما نه ډېر راځي او خوشحاله یم او په درس ویلو هم رانه ډېر راځي یار پلار همدا هیله وي چې خپل اولاد ښه وګوري ښه آیندې درس ویلو باندې وګوري او همدغه علت دی چې زه بس درس وایم پلار نه خوشحاله یم. مننه. په کومو کارو باندې دا د ملګرتیا اړیکه له منځه ځي لکه د پلار سره د ملګرتیا اړیکه په څه شي د منځه ځي په کومو کارو؟ او په دا ونې چې پلار خبره ونې مثال پلار درته وایي چې درس وایه او ته بېغوري کوې درس نه وایې پلار درته وایي چې بد ملګرو سره مه ګرځه او ته بد ملګرو سره ګرځې مثال د شپې هم ګرځې ورځې هم ګرځې بعضې پلار خبر نه منې دې باندې پلار ډېر خفه کېږي او د دوستۍ اړیکه له منځه ځي د پلار سره. ډېره مننه د نیک نظر نه دې لیدونکو ته هم که کوم پیغام لري مهرباني پلار سره څنګه وکړو چې دوستانه اړیکه وټینګه کړي دا کومې خبرې چې وکړې دا تر ډېره حده زیاتره ځوانان نه عملي کوي. بس مننه چې ما ته مو وخت راکړو ما لیدونکو نه هم دا هیله ده چې پلار خبره ومني او پلار هرې خبرې ته غاړه کېږدي او ښه رویه پلار سره وکړي. ډېره مننه وروره. ډېره مننه تاسو نه. درنو لیدونکو د تکړه ځوان ماشاءالله فکر کوم د مکتب نه هم راغلی او یا به د کورس نه راغلی ډېر ښکلی ښایسته نظر یې وړاندې کړ د موږ سره اوسئ تر څو له نورو لیدونکو څخه هم نظریات تاسو ته واخلو چې د پلار په اړه څه تصویر لري. یو پلار باید کوم خصوصیات کومې ښایسته ځانګړتیاوې ولري؟ د پلار تر ټولو ښایسته خصوصیات او ښایسته ځانګړتیاوې به دی چې په خپلو اولادونو باندې مهربانه اوسېږي او خپلو اولادونو ته یو ښه الګو وي چې هغه داسې رفتار باید ځان ته غوره کړي چې سبا یې د دوی ماشومان هم دغه خپل پلار په قدمونو پلونو باندې پل کېږدي او د هغه لاره تعقیبه کړي. نو خدای نخواسته باید داسې کړنې ونه کړي چې سبا دغه ماشومان منحرفه شي یا یو څه کم راځي چې د موږ پلار یا په ټولنه کې داسې کم راځي یا خلک په بد نوم باندې یادوي یا داسې هسې نو باید ځان ته ښه خصوصیات غوره کړي او ډېر دقیق رفتار وکړي څو ماشومان یې له دوی څخه په زده کړه کې دي زده کړه ورڅخه وکړي او په راتلونکي کې د خپل پلار په څېر رفتار وکړي او ماشومانو ته او زامنو ته بیا دا پکار ده چې د خپل پلار په ارزښت پوه شي چې پلار یعنې څه معنا او بیا کله چې په ارزښت باندې پوه شي نو دوی پوهېږي چې څه رقم ارتباط ورسره ټینګ کړي څه رقم رفتار ورسره غوره کړي او څه رقم کړنې وکړي یعنې سره سلام مشورې وکړي. پلار باید مهربانه اوسي اولادو سره ملګرتیا ولري سره مشورې وکړي تعلیم ته یې وهڅوي تعلیم ته یې وهڅوي ورسره ملګرتیا وکړي او جرأت ورته ورکړي چې هغوی هم هغه خپلې خبرې ورسره شریکې کړي. خپل ماشومان باید ونه ډار کړي چې څو هغوی هغه خپل مشکلات او هغه خپلې خبرې ونه شي کړی چې خپل پلار سره شریکې کړي. نو دغه شیان باید په پام کې ونیول شي. ماشاءالله ښایسته نظرونه ډېره مننه ډېره زیاته مننه تاسو نه چې موږ ته مو وقت راکړ کور ودان. بیننده های عزیز در ادامه برنامه با ما چی خاطراتی از دوران کودکیتان با پدرتان دارید؟ پدر یعنی تاج سر خاطره خوشی که از پدر تمام زندگی خاطره خوش می باشه از پدر چیزی که ما دریافت کردیم کلش از برکت پدر است و خاطره خوشی که ما هیچ وقت فراموش نمیکنم. روزی بوده که مرا شامل مکتب کرد پدرم و او روزی بوده که خودش وظیفه میرفت به مسافرت مرا شامل مکتب کرد روز اول دیگه. او خاطره واقعیت که هیچ وقت فراموش ما نمیشه و پدر واقعیت که یعنی یک کومی باشه پشت هر پسر دیگه. ما واقعیتش بسیار خاطرهای خوش دارم که از پدر و می یگانه خاطره که دارم که مرا شامل مکتب کرد هیچ وقت فراموش نمیکنم که او روز خودش به مسافرت میرفت و مرا شامل مکتب کرد. روی پدر در کودکی تو که خود طفل بودی تا سن سالای بالا شاید ذهنت باشه روی پدر امرای چی رقم بود؟ یعنی روی پدر امرای شخصا خودم مثل یک رفیق هستیم و بودیم و حالا ما هستیم مثل یک رفیق واره. او روزایی که مثال گپ نو از طفولیت به جوانی می رفتیم یعنی مرا با ما کتیمه ساتری یعنی تو بازی یا تو بر ما می گرفت چیزای وسایل بازی
مثل گودی پران این چیزا همراه ما ساتری میکرد دیگه. واقعیت که هیچ خاطره پدر یعنی از ذهن آدم دور شدنی نیست و واقعیتش که همش یعنی دوست داشتنی است. هر دوره از خود یک خاطره همراه ما داشته. نظرت به بیننده ها در مورد پدر چیست؟ یعنی نظر ما به بیننده هایی است که دائم یعنی احترام پدر و مادر هر دویش ایخو فرض از بالای ما دیگه. واقعیت باید که احترامش دائم کنیم و هیچ وقت از گپش سرکشی نکنیم و دائم احترامش داشته باشیم. تشکر بیادر از نظر نیتتان. بیننده های عزیز با ما باشین در ادامه برنامه. د پلار په ژوندینې موجودیت کې کوم تاثیرات د تاسو د ژوند په مسیر کې تاسو ورزولي، یعنی د پلار تاثیرات د تاسو په ژوند کې کوم دي؟ پلار چې د آینده په یو سماره ما په ژوند یو سماره مو ته وړاندې کړې ده. پلار موږ هڅولی یو تعلیم او تربیه ته د موږ په ژوند کې هغه دی چې موږ نن سماره ترلاسه کړې ده او موږ کوشش کوو نور خپل اولادونه چې دی موږ چې کوم پلار لاره راته ښولې راهنمایي راته کړې ده نن موږ سماره تر وړاندې کړي. هغه ده چې موږ خپل نن هغه لکه ونه چې پېښه شوي ونه چې وي ثمر ته ورسېږي او میوه موږ خپل هغه میوه د پلار لاسه بس د پلار د لاس نیالګی څه مصروفیت لري؟ زه خپله چې یم ډاکټر یم. ماشاءالله دی چا برکت؟ دا د پلار د برکت دی چې څومره راضي د خپل ژوند زندګۍ نه ډېر الحمدلله شکر ده. نن 100% زه راضي یم چې د پلار د وجې چې هغه و چې موږ بیا هڅولو تعلیم ته لوبو ته او ښه کړنو ته د بد نعماني کولو د بد مجلسونه او د موږ نن دا د چې خپل ثمره تعلیم ته هڅولو او ټولنې ته وړاندې کړي. څه احساس لري دا د پلار حق ادا کولی شي؟ نه د پلار ټول عمر کې د پلار دا احساس نشم کولی. کوم دا هغې چې موږ ته لیدونکو ته څه نظر لري؟ هغه څوک چې پلارونه یې ژوندي دي، هغه چا چې پلارونه وفات شوي دي، چا چې ژوندي دي څه باید وکړي؟ د چا چې وفات شوي دي باید دوی څنګه ځان خپل ژوند ته متوجه شي؟ مهرباني. د چا چې پلارونه ژوندي دي هغه د نن سبا د پلارونو ډېر قدر او ډېر احترام کوي. په ژوند کې د پلار چې بیا نه پیدا کېږي موږ یې اوس دغه نشتون دا نشي کولی ډکولی ځکه هغه نشتون نن سبا احساسوو. پلار په ژوند کې چې موږ پلار خدای دې وبخښي کور کې موجود وو یعنې موږ وایو چې هر چېرته به تللو که نه د پلار له وجې سره که نه موږ به یعنی په هر چېرته به تللو ازاده فضا کې پلار وو په ډاډه به نن سبا چې پلار نشته خدای دې وبخښي او د چا چې پلاران ژوندي دي او دوی دې نن ډېر کوشش وکړي چې د خپل پلار احترام وکړي او خوشحاله راضي وساتي. ډاکټر صاحب محترم ډېره مننه. درنو لیدونکو ډاکټر صاحب مو تر څنګ ولاړ دی ماشاءالله د پلار د برکته نن د ډاکټرۍ مقام ته رسېدلی. د خپل پلار په قدر پوه شئ او له موږ سره اوسئ. یکی از ویژگی های پدرتان نام ببر. یکی از ویژگی های پدر ما، پدر خیلی ویژگی های خیلی بالا داره. سرپوش یک خانواده است. ویژگی اولش همی است که ما را تشویق کرد امون روز که ما را به مکتب شامل ساخت. یعنی روز بسیار خوبی بود و پدر ما کس از ما فکر کو که پدر از ما رفیق است، دوست است. فکر کو سرپوش ویژگی پدرتان با شما رفاقت داره؟ خیلی زیاد خیلی ما بیخی فکر کو از ما پدر دیگه رفاقت است، دوستی دیگه. یعنی ما از خداوند 1000 بار شکر میگنم که رقم یک پدر به ما داده که یعنی تمام کنترل خانه چیزی که هستیم فعلا از پدر است. یعنی اگه ما فعلا به این سویه رسیدیم که کار میکنم و نلدوانی میکنم یا کار برق میکنم این کلش از برکت پدر است. یک سوال کوچک میکنم خفام به امید از اینکه خفه نشه. خدا نخواسته تصور کنین اگر پدرتان نباشه با کدام حالتهای روبرو میشی؟ یعنی در ذهن چی میگرده؟ یعنی در ذهن من این میگرده که پدر اگر نباشه یعنی سرپوش یک خانواده اگر نباشه خانواده دیگه فکر کو که اگر ما فعلا در خانه چند بیادر هستیم فکر کو شاید
یا همه جدا شوند یا از خانه برای مزه خانه از بین میره. کاروبار جدا شد، خانه جدا شد، یعنی هر چیز تیپ بترک. هر چیز تیپ پدر یعنی نظم زندگی 100%. تشکر بیادر که وقت دادن نظم. سلامت باشید. بیننده های عزیز در ادامه برنامه با ما باشید. چی تجربه؟ من تجربه را دارم که وقتی پدرم یک تجارت شروع کرده بود و او تجارت بسیار زیاد از وقت شروع کرده بود، یعنی تقریبا 2 سال 3 سال شد که در تجارت او شکست خورد. وقتی که او در تجارت شکست خورد من از او یاد گرفتم که وقتی ما تجارت شروع میکنیم ما باید پیش از شروع کردن تجارت باید ما مهارتش بلد باشیم. ماشاءالله. و در تجارت بسیار چیزها مهم است. وقتی که ما یک تجارت شروع میکنیم مثلا تجارت های الان چی فیزیکی است، یعنی در این زمان در این وقتا که هست یک تجارت هست به نام تجارت آنلاین آمازون. این که است بسیار خوب تجارت خوب است و خوب یعنی نتیجه یکی از تجربه هایتان که در زندگی خانوادگی از پدرتان یاد گرفتین او در تجارت شکست خورده بود، شما همون شکستش پیدا کرده او را از عوامل شکست پیدا کردین، او را از بین بردین، او یعنی بود که باید اول مهارت تجارت را یاد بگیرین بعد از تجارت برین. بله. وقتی که او در تجارت شکست خورد باز ما یاد گرفتیم که اون نقاط را ما در نظر گرفتیم که چی باعث شد که ما در تجارت زیان دیدیم. حالا دیگه میتونی از برکت پدر خوب تجارت کنی؟ بله میتونم. چیزهایی که در زندگی واقع شده است اما یاد گرفتم ولی در کدام جاهایی که مهمی بود و او پایینها باعث ناکامی ما شد یاد گرفتم که آینده وقتی که من تجارت شروع میکنم مطابق از امو شکست هایی که ما در زندگی خوردیم از او باید ما یاد بگیرم و بعد از او ما تجارت خود پیش ببرم. تشکر بیادر محترم، بسیار زیاد تشکر. از شما همچنان بسیار تشکر. بیننده های عزیز نظریات دوستا را میگیریم تا آخر برنامه با ما باشین. سابسکرایب یوتیوب چینل از افغانستان زیادتان نره. د پلار پاک لته به موږ تجربه کړې. پلار یعنی څه؟ پلار هو ډېر خوږه رشته دی او زه تقریبا کال یو نیم کال وم چې پلار مې وفات شوی دی او څه احساس کوي چې د پلار په نشتون والله پلار خو چې نه وي نو داسې وایه نیمه دنیا نه وي او ژوند کې څومره نیمګړتیاوې چې ډېر زیات دي. پلار خو داسې وي لکه یو فرښته او پلار چې نه وي داسې وایه ژوند بیخي نیمګړی. په ژوند کې کومه جالبه خاطره در باندې راغلې ده چې هلته تا د پلار نشتون احساس کړی زړه دې درته؟ ډېر ځایونه کې فرض کړې یو محفل کې سړی ناست وي هر سړی د پلار په باره کې لګیا وي نو چې انسان والد صاحب نه وي نو بیا ډېر بیډ فیل کوي انسان. د ټولو نه دردونکې صحنه دې کومه ده چې ژوند کې تا ته هلته ډېر پلار در په دې زړه راورېدلی او ډېر د زړه درد کړی؟ مکتب سکول کې او سکول کې یو ځل کوم ځای کې؟ سکول کې یو ځل زه راغلی یم فرست پوزیشن باندې خو وخت ټایم کې زما والد صاحب نه و نو ما ډېر بد فیل کولو مطلب ما اوس په دې فرست پوزیشن باندې څه فایده وکړم چې پلار مې نشته بس په دې باندې ژړا درتلله بېحده. څو د چا چې پلارونه ژوندي دي څه باید وکړي؟ بس هغو ته دا پکار چې قدر یې وکړي عزت یې وکړي او که په دې دنیا باندې عزت ونه کړي نو کله الله دې نه کړي چې لاړ شي بیا به ډېر افسوس کوي. بیا هېڅ هم لاسته بیا هېڅ هم لاسته نه راځي. مننه. خیر بیننده های عزیز بازم با ما باشین. پیش میریم نظرات دیگه دوستا را میگیریم. درست است. اگر پدر بودید چی چیزهای مهم را برای فرزندانتان یعنی چی چیزهایی را برای فرزندانتان مهم می‌دانستید؟ خب اولتر از ما که پدر باید اولاد خوب به جامعه تقدیم کنه. این مهم است و برای پدر تمام چیزها یک تجربه شده. باید ما به اولاد خود باید طریقه درست باید برشان پیشنهاد کنیم، مثلا تعلیمش است، زمینه فراهم تحصیلش است باید پیش بریم. دیگه این چیزهای مهم است که باید امروز ما پیش بریم که با اولاد خود درست تعلیم زمینه شود برشان مساعد بسازیم. دیگه کدام بخش مثلا در بخش ورزش در بخش اقتصاد چی را برش مهم می‌دانست؟ بخش ورزش به خاطر صحتمندیشان مفید است. در بخش اقتصادی چی برنامه برشان می‌دانست؟ چی را برش مهم می‌دانست؟ چی کار کنه چی؟
آینده خوب داشته باشه؟ آینده خوب و همین تحصیل است. اول باید همین کوشششان باید سر تحصیل باشه که تحصیل پیش بره. با از راه تحصیل میتونه که اقتصاد خود و وضعیت خود اما آینده خود خوب سر روشن درخشان انجام بده و پیش بره. در کنار تحصیل در زمینه کار و روزگار چی پلان برش مهمه؟ چی پلان می داشتین که چی چیزهای باید اولادایتان فرزندانتان انجام بده تا در کنار تحصیل یک زمینه کار و زندگی؟ یک زمینه کار بهترین زمینه کار همین کسب روزی حلال است. باید از این طریق دیگه مهم نیست که هر وظیفه باشه، مشکل نیست، همین پول حلال به دست بیاره همین مهم است. تشکر بیادرم. تشکر، زنده باشید. بیننده های عزیز نظری جوانم گرفتین، در ادامه برنامه با ما باشید. بیننده های عزیز قسمی که دیدین نظریات مردم، نظریات جوانا را در بیرون از ساحه در ساحات مختلف گرفتیم. تلاش کردیم بیایم به یک مرکز آموزشی به نام شمس افغان. اینجا کتی مدیر محترم شیشتیم. همراه از اینها صحبت میکنیم که تا بتانیم نظریاتی از این از مدیر صاحب محترم هم با خود داشته باشیم که چی نظر داره در مورد پدر. سلام علیکم مدیر صاحب. علیکم السلام و رحمت الله. سلام به شما و بیننده های عزیز. نقیب الله بابکرخیل هستم، مدیر مرکز آموزشی شمس افغان. تشکر مدیر صاحب محترم. امید که جور صحتمند باشین. من حیث یک فرد تحصیل کرده و در کنارش من حیث مدیر یک مرکز آموزشی که به صدها نفر اینجا از لحاظ تعلیم و تحصیل تربیت میکنین، پدر یعنی چی؟ تشکر از شما هم. مقام پدر خوب بسیار بالا است که قسمی که مقام مادر بالا است از پدر هم متاسفانه امروز ما شما میبینیم اکثر مردم تنها میگن که مقام مادر خونه. مادر مسئولیت داره که در خانه سرپرستی ما شما تربیه و کسی که نانآور و یا کسی که خرج تحصیل ما را تا اینجا که میرسیم تا یک جایی را او پدر میباشه که اون مصارفش پوره میکنه، مصارف هم اولاد خود پوره میکنه، از نگاه مادی و مالی هر یکیش پدر پوره میکنه. مقام پدر بسیار بالا است. احترام پدر بالای هر اگر دختر باشه یا بچه باشه فرض است و متاسفانه که ما امروز میبینیم اکثر مردم به احترامی پدر بسیار زیاد شده در جامعه ما شما. چه گفتنی داری با بیننده های با موجوانایی که از طریق یوتیوب چنل اذان افغانستان ما شما را میبینه که به احترامی پدر یا مادر میکنه، به خصوص پدر؟ با اینا یک پیام دارم، چون باید از این کار دست بکشن، به احترامی پدر میکنن. کار خوب نیست که وقت اگر دل پدر آزار کنه دیگه خوشی دنیا رو نمیبینن. ما به این نتیجه است کدام اولاد دل پدر آزار کنه و دیگه خوشی دنیا نصیب اون نمیشه و کوشش همی کنن که پدر خود خوش نگاه کنن و تا وقتی که پدر امرایشان همکاری میکنه و به یک جای میرسن پدر خدا دیگه بگه که بیشی دیگه کار بس است، تو کار نکن ما برات کار میکنیم. پیام ما و جوانا همی است که به یک سن میرسن که حداقل هم مصارف خانه خدا نکشیده میتونه، همو پدر خدا دیگه در خانه بشنن که کار نکنه ما برات پوره میکنیم. مدیر صاحب محترم چی تاثیرات پدر در زندگیتان داشته؟ در زندگی ما خود تاثیرات بسیار مهم زیاد مثلا از نگاه تعلیم و تحصیل تا اینجا که رسیدیم پشتیبانی تمام فامیل بوده که از پدر همه قسم و هر برنامه که ما تشویق میشم از طرف پدر تشویق شده میرم بسیار زیاد و من روحیه بسیار بالا میگیرم. همین یک روز دو روز پیش حتی یک تشویق بسیار کلان شدم از طرف پدر که ما بازو بسیار روحیه بالا گرفتیم که تا به اینجا رسیدیم و کدام نظر که با من دو روز پیش داده و ما سر از او کار کردم میرم روزانه و ما کمی مرکز هم فعال کردم. تشویق پدر بوده که در اینجا ما رسیدیم میره فعال کردم، چون اگر تشویق پدر نمی بوده که ناممکن بوده که یه خاطره جالب از رابطه با پدر بوده. رابطه دوران کودکی باشه، جوانی باشه، حال باشه، خانه باشه، بیرون باشه. خاطره جالب خو یک خاطره دارم تقریبا نزدیک 12 سال پیش، چون پدرم مرا در زندگی یک بار لک کرده
نه تم نکرده، یک بار وار کرده. چی کرده بود؟ نه فاش مادرم جایی میرفت، ما هم شلق بودم که میرم. همش او وقت طفولیت بود میگفتم میرم. خب دراک روان شدم، چبلق گرفت وار کرده، کم قار شدم. معمولا نه پدر قار شو یک دو میزنه، ما گفتم مرا دو نمیزنی خودت دو میزنی. دو خنده کرد دیگه چیز نگفته که اما قسم چپ شده که خودش هم خنده کرده و تا امروز دیگه چیز نگفته به ما. تشکر مدیر صاحب محترم. پیامت به نوم افراد مردمی که بیننده ما هستند، ما را میبینن، پدرهایشان زنده است چیست؟ و با پیامت به اون مردمی که پدرهایشان از این دنیا رحلت کرده رفتن چیست؟ اول خو پدرهای کسی زنده است باید قدرشان بدانه، چون روز میرسه که پیشمان میباشن که ما چرا قدر از این ندانستیم. قدر نعمت بزرگه که به ما داده شده بود که پدر است، ما قدرش ندانستیم. باید قدر پدر دانسته شود. پیام خاص من نیست که قدر پدر، عزت پدر هر کی داشته باشه. و پیام دیگه این که کسایی پدرشون فوت کرده ای است که با دوستایش که بسیار صمیمیت داشته، همراه از اونا دوستی خودنا خراب نکنه و حداقل سال زیاد نمیکنه، سال یک بار خود به زیارتش برند، چون چه قسم در زندگیشان که میباشه باید که وقت زیاد مردم هستن مسافر هستن. پیامی تو با اونها چی هستن که مسافر از بیرون از وطن هستن، پدرایشان اینجا مانده. اکثریت تو مردم پیدا میشه مسافر شدن، کار و روزگارشان هم خوب شده، در قصه پدر نیستن که پدرایشان اینجا در چه حالت زندگی میکنن. این یک موضوع بسیار یک موضوع مهم و جگرخون کننده است، چون یک 2 روز 3 روز پیش ما قسم یک موضوع با ما شریک شده که پدرش زنده است و بچهش به کشورهای خارج رسیده. از برکت پدر رسیده و ما به این مطمئن بودم که همون نفر پدرش زمین خود فروخ رو رسانده، یا پدرش که زنگ میزنه موبایل پدر جواب نمیده. خب متاسفانه بسیار کار خراب است که این کار میکنن، همین کار نکنن و حداقل که دیگه چیز کرده نمیتونه. یک دلخوشی خب به پدر همی است که صحبت کنند، حداقل احوالش بگیرند. و پدرش هم بیخی ناامید بود، میگه از ازی بچه کرده نیستش خوب است که قسم گفته. ما 2 روز به این فکر میکردم که چرا قسم گفته. 2 روز پیش گفتم من که دیچی ما مواجه شدم قسم یک پدر دیدم. پیام ما به این مردمی است که نکنن همین کار نکنه، چون دل پدر چند لحظه پیشم اشاره کردم که رازده شد باز روی خوبی رو نمیبینه پسره و با در خارج یک جایی که میرسن تا دقیقا خواهم پدر بسیار به چیز کم مصارف یک پدر میبره که در خانه باشه، خوش باشه، راضی باشه و دیگه چیز کرده نمیتونه. در تلفن خوب یک کلام خوش همراهش صحبت کنند. پیام بگید. تشکر مدیر صاحب محترم که به ما وقت دادین. بخیر سلامت باشین. بیننده های عزیز، قسمی که میبینیم اکثریتی از جوانای ما توسط پدرشان به خارج از کشور مسافر شدن. پدرها زیاد تکلیف کشیدن، رنج کشیدن تا اونها را به یک جای برسانند، تا از این وضعیت بد اقتصادی که هستند از این نجات پیدا کنند. اما متاسفانه اکثریت فرزندانی وجود داره که با در قصه امو فامیل نیستند، در قصه امو پدر امو مادر نیستند، در خوشی خود مصروف هستند، در لذت خود مصروف هستند، کار میکنند، پیسر هم در جاهای بسیار غلط مصرف میکنه. دیگه قسمی باید نباید شوه. متوجه پدر مادر فامیلتان باشین. پدر مادر سرمایه است که هیچ تکرار نمیشه در زندگی. هر کسی که از دست داده قدرش میفهمه و اکثریت مردم که دارن پدر و مادر به قدرشان میفهمه. یک تعداد مردمی است که به قدر پدر و مادر نمیفهمن، به خصوص پدر. همه ما شما باید قدر پدر خدا بدانیم. همینجا ما برنامه خدا به پایان میرسانیم. تا برنامه دیگه که من خیبر هوشمند در حضور شما حاضر میشم، شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت خوش داشته باشید.